وای کچیرته الله هم راشي رانه خلاصولی دی نشي. چې کله در سره جګړه وکړي نو وایي که د پیغمبر زویم شي والله که دې پرېږده. بعضې خلک وایي دا شکل دی نه دی سم د خر شکل دی. نور خلک کمو چې دا غم دې په ما راوړه. کله ناکله پټکی راواخلي د خر په سر باندې کیدي، کله ناکله ګیره راواخلي سپي ته یې ولګوي. کله چې منافق جګړه کوي نو کنځلې به کوي. خلک ورته آواز وکړي هلکه د مانځه وخت دی ځه مونځ پکې چا راوړی. چې دی په دې مرتد کېږي او د ده ښځه طلاقېږي. وایي قبلې طرف ته دې لاړې واچولې. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروخان الله طول قدر من مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې زمونږه نننۍ خپرونه هغه په هغو بعضو کلماتو باندې دا چې د شریعت د خوا نه هغه ممنوع دي او بعضې کلماتو باندې انسان کفر ته رسي. او دا زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې ډېر عام دی. اکثره خلک په دغې کلماتو کې مبتلا دي او استعمالی یې، او بعضې خلک خو لا فخر هم پې کوي. او داسې خبرې کوي ته به وایې که چېرته دین اسلام دې سړي ته محتاج دی. علماء کرامو لیکلي دي په دې مستقل بابونه تړلي دي او مستقل کتابونه پې لیکل شوي دي په کلمات کفریو باندې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته د ژبې د کانترول امر کړی چې تاسو خپل ژبې کانترول کوئ. یو ځلې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه صحابه کرامو ته خبرې کولې، ورته وایي صحابو ډېر خلک مې ولیدل په جهنم کې قربان د کوم عمل د وجې نه. مبارک ورته جبه مبارک خپله ونیوله، وایي د دې د لاسه د دې د لاسه د دې د لاسه. بل روایت کې راځي دا کانترول کوي دا کانترول کوي دا کانترول کوي. ځکه جبه بېځایه استعمالول جسمه صغیر و جرمه کبیر.
د جبې جسامت ډیر وړوکی دی، دومره ټوټه غوښه ده مگر جرم یې ډیر غټ دی. دیو جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی د مومن په وجود کې یو ټوټه غوښه د الله ته خوښه ده او د کافر په وجود کې یو ټوټه غوښه د الله ته ناخوښه ده. هغه څه شی دی؟ یو روایت کې خو راځي دا ژبه ده، یعنی ژبه باندې مسلمان د الله وحدانیت وایي او د قرآن تلاوت کوي، او کافر په دې باندې ټوله ورځ بد ردي وایي، بد ردي پې وایي. نو باید چې مونږ او تاسو خپل ژبې کنټرول ولرو. دا چې روایاتو کې راځي چې یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، سحر به مسلمان وي شپې به کافر، شپې به کافر سحر به مسلمانی. دا ولې؟ دا ځکه چې کنټرول به د ژبې نه ساتي، یو وخت کې به الله تم کنځلې کوي جل جلاله العیاذ بالله. یو وخت کې به نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پسم بد ردی وائی العیاذ باللہ. بل وقت کی بت قربانی اگر کلمات چی خطرناک دی او زمونږ او ستاسو معاشره کې ډیر استعمالیږي. اگر یو کلمه دا د مونږ او تاسو اکثر بعضې ورونه استعمالی چې کله در سره جګړه وکړي نو وایي که د پیغمبر زویم شي والله که دې پرېږده. دا الفاظ خطرناک دي. دا انسان په دې باندې د پیغمبر توهین کوي، دی د اسلام نه وتلی دی. بعض خلق لا بل خبرم کوي، آواز داسې کوي اے وای که چیرته الله هم راشي رانه خلاصولی دی نشي. العیاذ. بعض خلق هغه دا الفاظ وایي چې ستا په مذهب کې داسې داسې، ستا په دین کې داسې داسې کنځلې. بعض خلق چاته وایي چې ستا په شکل کې داسې وکم، بعض خلق وایي دا شکل دی نه دی، سم د خر شکل دی. بعض خلق وایي الله مجیبه کار کوي چې تا غوندې مخلوق دنیا ته راوړي. بعض خلق دا کلمات وایي چې ډېر انسانان شته دي مگر د غم ځای یوازې الله زه لیدلی یم، د نورو باندې امتحانات نه راوړي، د غم ځای یوازې الله زه لیدلی یم. بعض خلق د غم په دوران کې اللہ جل جلالہ تا احانت کئی، پلاری مڑی وروری مڑی بد ردی وائی خدای دڑنگا شاء اللہ. پا دی دنیا دے سکوما نور خلق کمو چی دا غم دے پا مارا اوڑا وغیرہ وغیرہ. اللہ دے منگو تاسو دے دسی الفاظو نو ساتي. بعض خلق مبارکی گیری تا احانت کئی،
مبارکی گیری تا گیر سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعض خلق ورطا دا شوڑے نسبت کئی بعض خلق دا الفاظ وائی چی دا دین خو پا گیره که ندیانو دا الفاظ خطرناک دی دی الفاظ سر علماء کی انسان دا اسلام دا دائرے نوزی او خوشحالمی بیا خوشحالمی چی زبردست خبره میں وکڑا حتی فار الملحدین کی علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اگر خودی پوری ویلی کا سوگ یو معروف سنت تا احانتو کی پدے بانے دے مرتد کی گی دا اسلام دا دائرے نوزی لکا مسواک یہ مسواک تا کنزلے گئے گیرے کو معروف و مشہور سنت ہے پھٹکے معروف و مشہور سنت ہے دیکھ اکثر خلق نخطی دی گو رئی خصوصاً اغیورونو توائم چی دا فیس بکونو پا میدان کی لوبیگی را لوبیگی کلا نا کلا پٹکے را واخلی دا خر پا سر باندی کی دی کلا نا کلا پٹکے را واخلی آغا دا سپی پا سر باندی کی دی کلا نا کلا گیر را واخلی سپی تے ولا گئی او کلا نا کلا دا گیر را واخلی خرط تے ولا گئی اللہ اکبر تا سمر جرعت غواری ایا زداویم چی دی سڑیتا دا پیغمبر علیہ السلام نم حیا نورزی او کت داوائی چی دا ملا چی دا گناہ دی گیری دی پٹکی سر اوکرا نو خصائی دا پاغی چا چرتا خووے لی نو دا دی معنی خدا ندا چی آغی احانتو کو تیم احانتو کا تاسا معنی لری بد بدوی کار سوگی کئی کہ آغا ناری نوی او کا خزی نوی بد بدی ناروا ناروائی کہ آغا ناری نئی کئی او کا خزی نئی کئی گو رئی نارواو تبا ناروا ویل تا دا ہر مسلمان حق وی ناروا چکل یو عالم کی ہم ناروا دے او ناروا چکل یو امی کی نو ہم ناروا دے بلقیس کل چی داغی دا حکومت خبر سلیمان علیہ السلام تا ورسیدلا سلیمان علیہ السلام خوش نو بلقیس تے خطو لے گا خو آغی خط کی ورطا دیر قوی خبر لکلی و اللہ تعلو علی و اتونی مسلمین ما تبتا بدار رہا سبدینا دی ورطانو ویلی چی دا خزی حکومت لا چارا استا دے خبری چا کری دے فلان دے نا بس صفا واضح خبرہ اللہ تعلو علی واتونی مسلمین دا دینا مخ کے ورطلی کی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین درنی خبر ہے دشمن تچ رسول اللہ مبارک بکل خط دے گا ورتبویل اسلام قبول کا سالم بپاتش بس ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تدخمن مقابلك من نرمي استعمالها
قرآنی حکم دے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو علامه د منافق وی. اگه علامه د منافق دا د حدیث مبارک اوږد دی، خو زه دا یوه جمله ترې راخلم. رسول الله مبارک فرمای د منافق علامه یو دام دا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. کله چې منافق جګړه کوي نو کنځلې به کوي. هر سړی د دغه مثال، هر سړی د دغه عمل خپل د ځان کې وګوري چې شته پکې او که نه. هر څوک دي درد، زحمت او تکلیف دا الله ته په هغه وخت کې قبول او منظور وي کم وخت کې چې دا درد او دا تکلیف دا د شرع مطابق وي. نو د اسلام مبارک دین ته کنسل کول یا بدر دی ویل یا مونځ ته خلک ورته آواز وکړي هلکه د مانځه وخت ځه مونځ پکې چا راوړی. دا الفاظ ګوره انسان د اسلام د دایرې نه خارجوي. حتی علامه شمس الحق افغانی رحمه الله هغه رسول الله مبارک شان کی یوه خبره کړې، وایي که چا دا وویل چې پیغمبر زما غوندې دی نو امي ګناه وکړه، او که چا داسې ویل چې زه پیغمبر غوندې یم نو امي ګناه وکړه. بلکې شمس الحق افغانی صاحب وایي چې دی په دې مرتد کیږي او د ښځه طلاقیږي. وایي ولې؟ دلیل وایي که چېرته دی دا خبره کوي چې زه د پیغمبر غوندې نو ځان د پیغمبرۍ مرتبې ته ورسو. کوي چې پیغمبر زما غوندې نو خو پیغمبرۍ لوی شان ځان ته راټیټ کړي. ادب او احترام ډېر پکار دی په دې الفاظو کې. بعضې خلک سیدانو ته کنځلې کوي. د الله بندګان سید درته څه ویلي دي؟ وایي نه بدعمله دی که نه، خو صحیح شو بدعمله دی، تابعداري مه کوه، تابعداري مه کوه. باقي احترام به د نسب ساتي، احترام به د نسب ساتي. ګوره دیو جنه زمونږ فقهای کرامو لیکلي دي چې واجبه ده تعظیم اشراف هذه الامه ولو كان فاسقا. اگر که فاسق وي نو بیا به هم تعظیم ساتي. ولې؟ که څوک دا خبره کوي چې نه که نیک وي نو زه منم او قدر کوم که نه نه. د الله بندنو چې نیکي خو د هر یو انسان نیک انسان به ته قدر کوي. بیا دی کې د سیدت څه دغه خصوصیت پاتې شي. خصوصیت د سید د عامو خلقو په نسبت کې دا دی چې دې سره د رسول الله مبارک نسب لګېدلی دی. د هغې نسب احترام به کې، باقي تابعداري به یې نه کوي په غلطو کارونو. رهبر به هم ځان ته نه جوړی مګر احترام یې په خپل ځای باندې. ولې؟ احترام د دې وجې نه چې زمونږ او ستاسو د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اولاد دی. او اولاد ته اهانت کول کار څومره نافرمانه بچی دي، خو که څوک ورته اهانت کوي نو خفه کېږي پرې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پرې خفه کېږي. احترام یې پکار. بهر تقدیر که پټکی دی که ګیره ده که انسان دی، دا ټول ګوره شعائر الله دي که مساجد دي، بې احترامي به یې نه کوي. ځکه د دې تعظیم کول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د الله تعالی د شاعرو احترام کوي دا د زړه تقوا ده، د زړه تقوا. نو معلومه دا شوه
الفاظ کفریه یا دینی مجالسو تا او دینی مجلسونو تا او دینی مراکزو تا کنزل کول دا د شاعرو بے ادبی دا انسان د اسلام د دایری نو بس. یو روایت عبدالحق محدث دهلوی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے عبدالحق رحمہ اللہ ذکر کری دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل په لاره باندې روانو یو منطقه کې یو امام ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې پسې موږ مکوي دا امام چې کله ماسپخین جمع ته وړاندې کیږي نو دا صحابه کرام ته بیرته شاته کیږي وی ولې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې د پسې موږ مکوي هغه سره غم پیدا کیږي دا ولې راضی رسول الله مبارک مجلس ته پختنه تنه کوي ورته وایي چې تاسو امر کړو چې ما پسې موږ مکوي وی چې هو قربان ولې ما څه کړی ورته وایي چې تا اذیت الله ورسوله تا الله او د الله رسول ته ضرر ور کړی دی وی څنګه وی قبلی طرف ته دی لاړې واچولې یا فی روایتن پخې دی وګدې کړې وی قبلی طرف ته ځکه دا قبله دا په شاعر الله کې ده زمونږ احناف وی چې احترام د استقبال القبله لازم ده قبلی طرف ته بتشو د سماعت نه شوافی حضرات په دې کې لګ نرم دی کې دیوال مخې ته راغی نو خیر ده منګ وایو نه که دیوال وی کنه وی د تعظیم د بیت الله د وجه نه چې استقبال القبله ده قبله طرف ته بد سماعت نه هغه د عبد الله ابن عمر سے قول نقل کی چې اوخه چوکړه د سماعت او جواب علما دا کوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ شاید چې دی وخت دا حدیث ورته نو رسیدلی او یا دا به یو خصوصیت وي د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بل دا زمون اصول دي چې کله تعارض د صحابي په قول کې او د رسول الله مبارک په حدیث کې راغی صحابي قول به ترکی او دا خود صحابي عمل ده په هر تقدیر مسئله میں دلتا وا چې سپک الفاظ پیغمبر تا یا سپک الفاظ صحابی تا سپک الفاظ یو عالم تا دا انسان دا اسلام دا دائرین لرو بس موالک حضرات علامہ باجی رحمہ اللہ او زمون فقهاو نقل کړي کچیرته یو سړی د مدرس پیخي کوي ځان نه مدرس جوړ کړي شوخواته ځان ته عامل کاند طالبانو په شکل کې نولي او لخت ور سره ده او شابه سبق وایي او شابه وایي او شابه وایي او شابه وایي پیخه کوي نقل وای دې په دغه نقل باندې ځان د اسلام د دایرې نه وستره دی ولی وای د اسلام د شاخونو نه یو شاخ ته اهانت د دې وجه نه عزتمندو کلمات چې کله د خلین او باسي علما لیکي چې اول دا د خېټې نه خبره وزینوال ته ګندګي پرته د کسوج دی په اونکو نو ګندګي نه راوتلو ګندګي دی وشتا
که سوچ دې پیو که زړه کې دې پاکه کړه اعصابو کې بیا دې راویشتل نو بیا پاکه بعضې خلک لا دا وایي که خدای هم راکته کې نه منم که پیغمبر هم روړی نه منم اعوذ بالله کوشش دا پکار دی چې د خپل خولې کنټرول هر انسانو کې ډېر خلک شته چې په دې ټیک ټاکونو کې قرآن عظیم الشان پسې ټیک ټاکونه جوړ کړي نه باید هغه کلمات استعمال نشي چې کوم کلماتو باندې انسان د اسلام د دایرې نه وځي ډېر دي داسې خدا مې صرف یو چند چونګ نمونه خروار تاسو خپله په دې نور سوچ کوئ کوشش پکار دی محنت پکار دی چې د اسلام مبارکه دایره دا زمونږ استاسو په ژوند کې یو موږ تاسو ورسره امام ابو یوسف رحمت الله علیه یوازې په یوې خبرې باندې چې په مجلس کې ناست دي که دوره وړلی شه امام ابو یوسف صاحب ویل چې دا د نبي علیه السلام ډېر خوښ وزیر ویلی چې نه زما نه دی خوښ وایي دا ما بس کې واچوه ولې وایي دا خپل عمله د پیغمبر دا خپل خبره د پیغمبر مقابله کې وکړه وجه دا ده هغې سړي یو کال ما بس کې تیر کې د هغه نه بعد یو جاسوس یې ولېږه وایي لاړ شه وګوره زه بیا کدو پخوم در لېږم که چېرته بیا یې وویلې ته به همداسې ووایي چې دا د پیغمبر خوښ و که بیا یې ویل چې نه مې دی خوښ دا سړی یقیني مرتد دی اکثره خلک د دغه بې ادبۍ د وجې نه په لوی امتحاناتو کې واقع اکثره چې موږ ته خلک د دم دپاره راځي یا دعا دپاره راځي چې کله معلومات کې نو څه بې ادبي تېښ وي الله نیولي نو باید چې داسې ونشي هغه سړی چې کله لاړه بیا ډوډۍ یې وخوړله ورته ویل چې کدو د نبي علیه السلام خوښ و د وزیر ویل زما هم خوښ دی خو طبعا مې سره لږ نه دغسې امام ابو یوسف صاحب په کار شوی سړی راغی ویې صاحب پښیمانه دی یو کال بعد راویسته مې ښه چې اوس هغه انسان مستقیما پیغمبر ته په دې ردې وایي مستقیما د پیغمبر په طریقې باندې نیوکه کوي سم فکر دی هغې باره کې کوشش دا پکار باقي مې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.